الحمدلله والصلاة والسلام علی محمد رسول الله و بعد. د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د لوړو زده کړو د وزارت د تدریسي معیارونو مطابق د افغانستان د پوهنتونونو د عصري پوهنځیو هر سمستر کې یو اسلامي ثقافتي مضمون تدریسیږي چې په دې سلسله کې او په دې لړ کې د دویم ټولګي په لومړي سمستر کې د اسلام اخلاقي نظام مضمون د تدریس لپاره مقرر شوی. نو لومړی باید د مضمون د عنوان جزئیات محصلین ورباندې وپوهیږي او دا باید وپېژنم. د اسلام اخلاقي نظام، دا د اسلام اخلاقي نظام عنوان کې د نظام کلمه راغلی ده چې نظام باید محصلین وپېژني چې دغه نظام څه شي ته وایي. نظام په لغت کې ټولولو ته وایي، جمع کولو ته وایي او ترتیبولو ته وایي. کله چې یو څوک د مرغلرو مرۍ واخلي او په تار کې واچي او منظمې کړي او ترتیب یې کړي، نو دې ته بیا دغه سړي په رابطه وایي چې نظم اللؤلؤ، الفلان نظم اللؤلؤ، فلانی سړي مرغلرې ترتیب کړلې، راټولې کړلې او جمع یې کړلې. نو بناءً د نظام معنا دا شوه چې ټولول، ترتیبول، جمع کولو ته وایي. همدارنګه هغه تار چې مرغلرې پکې د مرغلرو مرۍ سړی پکې اچوي، هغه تار ته هم نظام وایي. یعنې د دغه تار په ذریعه باندې مرغلرې راټولیږي، ترتیبیږي او جمع کیږي. نو دا د نظام لغوي تعریف شو. او د نظام اصطلاحي تعریف په رابطه علماو ویلي دي چې النظام هو مجموعة من المبادئ والتشريعات والأعراف وغير ذلك من الأمور التي تقوم عليها حياة الفرد والمجتمع وحياة الدولة وبها تنظم أمورها. نظام یوه مجموعه ده د قواعدو، یوه مجموعه ده د اصولو مقرراتو او یوه مجموعه ده د عرفونو چې د دې په ذریعه باندې د انسان ژوند منظمیږي، د یو فرد ژوند منظمیږي، د یوې ټولنې ژوند ورباندې منظمیږي او د دولت ژوند ورباندې منظمیږي. په دې معنی نظام یوه مجموعه ده د قواعدو، د اصولو، د مقرراتو، د عرفونو چې د دې شیانو په ذریعه باندې د انسان، د یو فرد، د یوې ټولنې او د یو دولت چارې تنظیمیږي، منظمیږي او د فرد، ټولنې او د دولت ژوند ورباندې ولاړ اوسیږي. نو دا چې موږ په دې باندې اوس پوه شو چې د نظام لغوي تعریف دا شو او اصطلاحي تعریف دا شو. موږ دا خبره کوو چې د اسلام سپېڅلی دین دا د انساني ژوند د ټولو اړخونو تنظیمولو دپاره برنامه لري، د اصلاح کولو، جوړولو دپاره یې پروګرام لري او د لپاره اصول او مقررات لري. نو موږ د اسلام د سپېڅلي نظام هغه احکام او مسایل د ژوند په یوه برخه کې چې هغه راواخلو، تنظیم وکړو، منظم یې کړو، ترتیب یې کړو او راټول یې کړو، بیا د هماغې برخې نظام ورته ویل کېږي. د مثال په توګه موږ د اخلاقو په رابطه د شریعت، د اسلامي شریعت هغه کوم احکام چې دي هغه رااخلو، راټولوي، منظموي. چې منظم هم که او راټول هم که، دغه راټولول او منظمول د دې اخلاقو پورې اړوند احکام چې په اسلامي شریعت کې دي، دغه چې راټول شي، منظم شي، دې ته بیا ویلی شي اخلاقي نظام. همدارنګه که چیرې موږ سیاست پورې د اسلامي شریعت احکام راټول کړو، ترتیب یې کړو او منظم یې کړو، بیا دې ته ویلی شي د اسلام سیاسي نظام. همدارنګه که اقتصاد پورې موږ او تاسې د اسلام احکام راټول کړو
قرآني آیتونه اوسیږي، نبوي احادیث اوسیږي، د فقهاو مفسرینو او محدثینو اقوال اوسیږي. په دې رابطه دا راټول کو، ترتیب کو، منظم کو، بیا ورته ویلی شي چې اقتصادي نظام. انشاءالله دې باندې محصلین پوه شو چې اسلامي اخلاقي نظام کې به د اسلامي شریعت هغه احکام چې هغه اخلاق پورې تړلي هغه به انشاءالله راټولیږي، را منظمیږي او محصلین به انشاءالله دې سمستر کې همدې باندې پوه شي. اوس راځو د اخلاقو تعریف ته. زموږ د اسلام اخلاقي نظام ده، د اخلاقو تعریف باید محصلین ته ور وپېژنم. اول دا چې اخلاق دا د خلق او یا د خلق جمع ده. خلق د لام په سکون باندې خلق، یا د لام په پیخ باندې، د لام په ضمیر باندې خلق. اخلاق د خلق یا خلق جمع ده. په لغت کې شته وي دین ته وي، طبیعت ته وي او مروت ځوانمردي. دا په لغت کې اخلاق یا دین ته وي، یا طبیعت ته وي او یا مروت ته وي. په لغت کې دا چې ولې دین ته وي، ولې په طبیعت ته وي او یا ولې مروت ته وي، هغه جدا خبرې دي چې انشاءالله که محصلینو وخت درلوده بیا به انشاءالله په خپل وخت کې دوی ته انشاءالله دا مسایل ذکر کړم. فقط اوس باید محصلین په دې باندې پوه شي چې اخلاق په لغت کې دین، طبیعت او مروت یعنی ځوانمردي دې ته وایي. او اصطلاح کې اخلاق په دوه قسمه تعریف وو. یو د اخلاقو خاص تعریف ده او بل د اخلاقو عام تعریف ده. د اخلاقو خاص تعریف علماو داسې کړی ده چې تطلق الاخلاق على التمسك بأحكام الشرع وآدابه فعلا وتركا. اخلاق د شریعت په احکامو باندې منګولو لګولو ته اخلاق وي. د شریعت په آدابو باندې منګولو لګولو باندې او هغه باندې عمل کولو ته اخلاق وي. برابر ده چې د شریعت حکم د یو فعل سرته رسول وسیږي او که د یو فعل پرېښودل وسیږي، دې ته اخلاق وي. په دې معنا شو چې د شریعت په احکامو باندې، د شریعت په آدابو باندې که هغه د شریعت حکم یو فعل کول وسیږي او یا د فعل ترکول وسیږي، دغه ته اخلاق وي. د شریعت په اخلاقو، د شریعت په احکامو باندې، د شریعت په آدابو باندې عمل کولو ته، په هغه باندې منګولو لګولو باندې او هغه باندې عمل کولو ته دې ته ویلی شي اخلاق. او دغه علما د دې نظر، د دې تعریف دپاره استدلال داسې کوي چې الله تعالی قرآن عظیم الشان کې نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې وانک لعلی خلق عظیم. ای محمد علیه الصلاة والسلام ته په ډېر عظیم خلق باندې یې، ته د ډېر عظیم خلق څښتن یې. بیا د دې قرآني آیت تفسیر په رابطه عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کان خلقه القرآن. د نبی علیه الصلاة والسلام خلق، د هغه اخلاق قرآن کریم و. قرآن کریم کې خو بل شی نشته. قرآن کریم خو همدا دی چې دا کار وکړئ، دا ښه کار ده، او دا کار مه کوئ، دا بد کار ده. نو د نبی علیه الصلاة والسلام خلق، د نبی علیه الصلاة والسلام خلق چې قرآن کریم و، یعنی د قرآن کریم باندې په هغو کارونو باندې چې قرآن کریم د کولو امر کړی، نبی علیه الصلاة والسلام هغه کار کوه. کوم کار نه چې قرآن کریم منع کړی، نبی علیه الصلاة والسلام هغه کار نه کوه. نو چې بیا د یو په د قرآن کریم په احکامو باندې عمل کولو ته اخلاق وایي. نو دنه دا معلومه شوه، د دې حدیث نه دا معلومه شوه چې خپله په د شریعت په احکامو باندې عمل کولو ته هغه ته اخلاق وایي. چې که چیرې د شریعت حکم د یو کار کول وسیږي یا د یو کار نه کول وسیږي. د کار کول دا معنا چې مثلا خلکو سره ښه کوه، خلکو سره د خیر په کارونو کې برخه اخله. او د شریعت یو کار باندې چې قرآن کریم منع کړی، لکه چې قرآن کریم مثلا امر کړی چې تاسې قتل مه کوئ، غلا مه کوئ، دغه نور کارونه ذکر کړي، دې ته ویلی شي د قرآن کریم هغه حکم چې خلکو ته یې د نه کولو امر کړی دی. اوس د دې باندې انشاءالله زموږ ګران محصلین پوه شول چې د اخلاقو تعریف، خاص تعریف همدغه شو چې د قرآن کریم
یو د اسلامي شریعت په احکامو باندې عمل کول هغه دې ته اخلاق وایي. دې راځو اوس د اخلاقو عام تعریف ته راځو. اخلاق عام تعریف داسې کوي چې الاخلاق عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الافعال بسهولة ويسر من غیر حاجة الى فکر و رؤیة. اخلاق د انسان په نفس کې خاص صفات دي، خاص معناګانې دي چې د انسان په نفس کې ځای نیسي. خاص صفات دي، خاص معناګانې دي چې د انسان په نفس کې ځای نیسي. بیا د همدغه صفاتو نه او د همدې معناګانو نه د انسان د همدې معناګانو په ذریعه باندې د همدې صفاتو په ذریعه باندې د انسان عملونه صادریږي. په ډېر په اسانۍ باندې د انسان بیا عملونه دغه د همدې صفاتو په ذریعه باندې او د همدې معناګانو په ذریعه باندې د انسان په نفس کې چې دغه پټه قوه موجوده دی په ذریعه باندې د انسان عملونه صادریږي. من غیر حاجة الی فکر و رؤیة. انسان ډېر د کارونو سرته رسولو کې بیا ډېر فکر کولو او ډېر تدبر کولو ته ضرورت نه لري. که څوک چې یو کار سره مخامخ کېږي د همدې معناګانو او دې صفاتو او د همدغه باطني قوې په نتیجه کې هغه عمل سرته رسوي. نو دنه دا معلومه شوه، دا عام تعریف شو، دا د اخلاقو عام تعریف شو چې د انسان په باطن کې د انسان په نفس کې خاص صفات دي، خاص معناګانې دي او خاصه قوه ده چې د همدې صفاتو معناګانو او خاص قوې په نتیجه کې انسانان عملونه سرته رسوي. د دې په وسیله باندې عملونه سرته رسیږي. اوس دغه تعریفاتو په رڼا کې موږ ته اوس د اخلاقو مفهوم معلومیږي، تعبیر معلومیږي چې اخلاق څه شي ته وایي. لغوي تعریف باندې پوه شو، اصطلاحي تعریف باندې پوه شو. د په خاطر باندې چې محصلینو ته وضاحت شي اوسیږي یو څه نورو مسایلو ته ورداخلیږم. اولنی دا ده چې اخلاق باطني صفات دي. اخلاق په سترګو باندې نه لیدل کېږي، هغه د انسان په نفس کې باطني صفات دي. دغه موږ تاسو چې د انسان په نفس کې داخل کې باطن کې کوم زړه ده او سږه ده او یا په اصطلاح نور اعضا د انسان د وجود دي، دا نه نور صفات دي د انسان په وجود کې باطني صفات دي. د مثال په توګه حیا، صبر، حلم، دا په سترګو باندې نه لیدل کېږي، د انسان په داخل کې ځای نیسي. نو دا د انسان د زړه په شکل باندې، د انسان د سږي په شکل باندې یا د انسان د نورو غړو په شکل باندې نه ده، بلکې خاصه قوه ده چې د انسان په نفس کې ځای نیسي او د انسان په زړه کې ځای نیسي، د انسان باطن کې ځای نیسي. نو د ده نه دا معلومه شو چې اخلاق په سترګو نه لیدل کېږي، خو د دې په ذریعه باندې عملونه سرته رسیږي. د انسان په زړه کې چې مثلا یو صفت، مثلا شفقت، دا یو ښه خلق ده، د انسان په زړه کې ځای نیسي. بیا کوم کارونه چې کوي د همدغه نه د شفقت کارونه د همدې نه سرته رسیږي. نو اوله نتیجه دا شوه چې اخلاق د انسان باطني صفات دي، په سترګو نه لیدل کېږي، د انسان په باطن کې ځای نیسي. ابو راغب اصفهاني ویلی دي چې انسان دوه قسمه صورتونه لري. یو دا ظاهري صورت ده چې موږ ته ګورو چې لاس ده، پښې ده، غوږونه، سترګې، سر ده، دا د انسان ظاهري، دې ته ویلی شي خلق. یو خلق ده چې هغه د انسان باطني صفت ده، د انسان په نفس کې ځای لري، د انسان باطن کې هغه په سترګو باندې نه لیدل کېږي. علماو هم دا خبره کړې، ابو راغب اصفهاني ویلي دي، نورو علماو دا خبره کړې چې هر انسان دوه صورتونه لري. یو ظاهري صورت ده چې په سترګو باندې لیدل کېږي چې دې ته ویلی شي خلق. یو باطني صورت او شکل ده او صورت ده چې هغه په سترګو باندې نه لیدل کېږي چې هغې ته ویلی شي خلق. ده نه دا معلومه شوه چې اخلاق په سترګو باندې نه لیدل کېږي. د اخلاقو مثال بل هم داسې ده چې موږ دا خبره داسې کوو، لکه د اخلاقو مثال داسې ده لکه د عملونو دپاره، لکه تخم. یو موږ چې ګورو چې د مڼې یوه ونه ده، غواړو چې د مڼې یوه ونه وکرو، د مڼې یوه ونه پیدا کړو، نو خامخا موږ باید د مڼې یو تخم پیدا کړو، هغه په مځکه باندې وکرو او بعد د هغې نه بوټی راشین کېږي او بالاخره ونه ترېنه د مڼې جوړه شي. نو
اخلاق د عملونو لپاره هم داسې ده لکه د عملونو تخم که چیرې د انسان په نفس کې اخلاق وجود ونه لري، عملونه ترې نه رابرسېره کېږي. نو که ښه اخلاق د انسان په نفس کې وجود ولري، ښه عملونه ترې رابرسېره کېږي، او که بد اخلاق د انسان په نفس کې وجود لري، بد عملونه ترې رابرسېره کېږي. نو په حقیقت کې اخلاق دا د انسانانو د عملونو لپاره مصدر ده، د عملونو لپاره سرچینه ده، د عملونو لپاره منبع ده، او د عملونو تخم ده په حقیقت کې. نو دنه دا معلومه شوه چې اخلاق دا باطنی صفت ده، باطنی قوه ده، باطنی معنا ده چې په سترګو باندې لیدل کېږي، خو عملونه ترېنه صادریږي. بل مثال هم داسې راتللی شي لکه د برق په شکل باندې. خپله دغه برق اوس موږ تاسو په سترګو باندې نشو لیدلی، خو د برق اثرات موږ ګورو چې د برق په نتیجه کې ګروپونه روښانه کېږي، پکۍ چالانېږي، ایرکنډیشن چالانېږي، بخارۍ چالانېږي. نو دا عملونه شو، دا عملونه د برق هغه اثار شول. د پکې چالانېدل، د ګروپ چالانېدل، د ایرکنډیشن چالانېدل، او د برقي بخارۍ چالانېدل، دا د برق په ذریعه باندې کېږي. که چې برق نه اوسېږي دا ټول د کاره لوېږي. همدارنګه اخلاق هم د عملونو لپاره همدغسې ده چې د عملونه چې دي دا د اخلاقو نه سرچینه نیسي، او د اخلاقو د بودن نه دا شی رازرغونېږي. بل موږ تاسو د اخلاقو په تعریف کې ویلې چې د انسان نه د اخلاقو په ذریعه باندې بې له دې چې فکر پکې وکړي، عملونه ترېنه صادرېږي. د دې نه مطلب داسې نه ده چې د اخلاقو په ذریعه باندې د انسان غیر ارادي عملونه صادرېږي. د مطلب داسې نه ده. مطلب یې دا ده چې انسان کله چې د یو کار سره مخامخ کېږي، نو هغه کوم اخلاق چې د ده په باطن کې موجود دي، د هغه په ذریعه باندې متصله، د هغه په ذریعه باندې هغه کار سرته رسوي یا سرته نه رسوي. دومره بیړه او عجله پکې کوي چې خلک داسې فکر کوي چې یاره دا هېڅ فکر کولو ته ضرورت نه لري، یعنی عجله پکې کوي، بیړه پکې کوي. هدف ترېنه داسې نه ده چې غیر ارادي کارونه ترېنه د اخلاق په ذریعه باندې صادرېږي. نه، د اخلاق په ذریعه باندې د انسان غیر ارادي کارونه نه صادرېږي، بلکې د اخلاق په ذریعه باندې به د انسان نه داسې کارونه صادرېږي چې هغه ډېر په بیړه باندې اوسېږي، خو د اخلاقو په وسیله به صادرېږي، د اخلاقو په نتیجه کې به صادرېږي. د مثال په توګه یو شخص په ذهن کې، یو شخص په باطن کې دې خلق ځای نیولی ده چې دا باید پیسې وګټي، خو په مشروع طریقه باندې، په ښو طریقو باندې وګټي. نو څه وخت چې یو څوک ورته وړاندیز کوي چې راځه دغه پیسې موږ ګټو، په ښه طریقه نه به، په غلا طریقه اوسېږي، د رشوت په طریقه باندې اوسېږي، فوراً وایي چې یاره زه دا کار نشم کولی، ځکه چې د په باطن کې هغه اخلاق موجود دي. هغه دې دپاره نه ده، هغه دغه اخلاق دې ته اجازه نه ورکوي چې دا په غیر مشروع طریقه باندې او په باطله طریقه باندې پیسې وګټي. نو ځکه ورته وایي چې یاره زه دا کار نشم کولی. ډېر ژر ورته جواب ورکوي. ولې ورته ژر جواب ورکوي؟ چې ځکه چې هغه اخلاق تیار ده، هغه اخلاق د په زړه کې ځای نیولی ده، او هغه دې ته نه پرېږدي دا په غیر شرعي طریقه باندې پیسو ګټلو ته لاس اوږد کړي. د ده نه خلاص شو. اوس موږ او تاسې راځو دې باندې موږ او تاسو پوه شو چې د انسان هر عمل چې صادرېږي هغه چې د اخلاقو نه منبع نیسي او د اخلاقو نه به سرچینه نیسي. تر دې اندازې پورې چې امام غزالي صاحب مهرباني کړې ده چې هر شی چې د انسان په جوارحو باندې سرته رسیږي، خامخا هغه باطن کې چې د کوم اخلاق موجود دي، د هغه د اجازې نه وروسته به سرته رسیږي. د مثال په توګه زه غواړم چې د خپل دغه لاس وخوځوم، خو دا لاس هغه وخت خوځوم چې هغه باطن کې چې کومه قوه موجوده ده ما ته د هغې اجازه راکړي چې دا لاس وخوځوه، یا ځان دې خارښ کوي، یا مثلا دغه اوبه ورباندې اوچته اوبه ورباندې وڅښه، یا ډوډۍ ورباندې وڅښه، یا لیکنه ورباندې وکړه. نو بنا د خبرې هغه اساس دا شو چې هر کار انسان کوي په خپل غړو باندې، په باطن کې چې هغه قوه ده، هغه قوه به دته اجازه ورکوي، بعد هغې نه به دغه کار کوي. یعنې که چیرې یو چا دپاره هغه باطن کې چې هغه قوه ده چې موږ او تاسو ورته اخلاق وایو، که
که چیرې هغه ورته اجازه ورنکړي هیڅوک هیڅ کار نشي کولی. دلته یو بل خبره پیدا کیږي چې د انسان په باطن کې خو ځینې صفات دي، ځینې معناګانې دي او ځینې قواوې دي چې هغه هم په اخلاقو کې راتللی شي او که نشي راتللی. هر د انسان په نفس کې، د انسان په باطن کې هر صفت، هر معنا او هر قوه هغه اخلاق نه بڼل کېږي. د مثال په توګه طبیعي غوښتنې دي، دغه د انساني غریزې دي، او انساني طبیعت غوښتنې دي. د مثال په توګه څښاک ده، خوراک ده. څه وخت چې سړی تږی کېږي یا سړی وږی کېږي، خو هلته په باطن کې یوه قوه موجوده ده چې دې ته وایي چې تږی شوې، دې ته ویلی چې وږی شوې. بیا دا سړی به څه کوي؟ بیا به خوراک کوي، بیا به څښاک کوي. که تږی شوی څښاک به کوي، که وږی شوی اوسېږي خوراک به کوي. نو دغه خپله دغه کومه قوه چې دا د څښلو ته هڅوي یا خوراک ته هڅوي، دې ته هم اخلاق ویلی شي؟ نه، دې ته اخلاق نشي ویلی. اخلاق هرې غریزې ته او د انسان په باطن کې هر قوه او هر صفت او هر معنا ته اخلاق نه وي، فقط هغه صفت ته، هغه قوې ته او هغه معنا ته اخلاق وي چې د هغه نه دغسې آثار را برسېره شي چې هغه آثار په ښو او بدو باندې موصوف شي. دا خبره ډېره مهمه ده چې باید محصلینو ته متوجه شي. هر قوه د انسان په باطن کې هر معنا او هر صفت د انسان په باطن کې دې ته اخلاق نه وایي چې د هغه قوې ته او هغه صفت ته او هغه معنا ته اخلاق وایي چې د هغه نه دغسې آثار را برسېره شي چې دغه آثار ته خلق یا شریعت ورته ښه وایي یا بد ورته وایي. دې ته اخلاق وایي. د مثال په توګه زه وږی شوم او باطني قوې راته ویلې چې وږی نو ډوډۍ وخوره. زه ځمه ډوډۍ خورم، دغه زما ډوډۍ خوراک دې ته اخلاق نه وایي، یا ښه خلق یا بد خلق ورته نه ویلی کېږي. زه تږی شم، باطني قوې راته ویلې چې تږی شوې، زه پاڅېږم اوبه څښم. دغه اوبه څښل په عادي شکل باندې دې ته اخلاق نه وایي. که چیرې دا اوبه څښل، دا خوراک کول زما دې حد ته ورسېده چې هغه د انساني غوښتنې اسراف و، د هغه نه په اصطلاح تجاوز و، بیا دې ته اخلاق وایي. د مثال په توګه وږی شوم، دومره خوراک وکړم چې عادي خوراک نه اوسېږي، بیا دا زما نه ده، دغه زما خوراک کول یو بد صفت ځان ته نیسي. ډېر خوراک شو، د حد نه زیات خوراک شو او دا بیا بد خلق شو. یا مثلا زه تږی شم، دومره څښاک وکړم چې هغه د خپل هغه انساني غریزې د څښاک نه زیات اوسېږي. یا تږی شم یا وږی شم، دومره کم څښاک او خوراک وکړم چې هغه بل د خپل د انساني غوښتنې نه کم اندازه اوسېږي. دې ته بیا اخلاق ویلی شي. خو که په عادي شکل باندې اوسېږي، دې ته اخلاق نشي ویلی. د مثال په توګه بل مثال، غوسه کېدل دا یو انساني طبیعت ده، یو انساني غریزه ده چې الله تعالی په انسانانو کې ځای په ځای کړې ده، او د په خاطر باندې چې مقابل جانب پوهېږي کله به انسان غوسه کېږي. خو چیرې سړی عادي غوسه شي او عادي شکل باندې غوسه شي، داسې یو کار ونه کړي چې هغه په بد یا ښه باندې موصوف شي، بیا خپله عادي غوسه کېدل دا بد اخلاق نه دي. خو که چیرې سړی غوسه شي، د غوسې په نتیجه کې داسې یو بد کار وکړي، دا بیا دغه غوسه کېدل دې ته بیا د اخلاق ویل کېږي، یا په ښو باندې یا په بدو باندې موصوف کېدلی شي. دا و د اخلاقو لغوي تعریف او اصطلاحي تعریف او د هغه شرحه ګرانو محصلینو ته چې وشوه. الله تعالی دې موږ او تاسې د ښو عمل کولو توفیق راکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.